قدرمن د خواته را سره بل ډیر محترم اس چو صاحب نواب صاحب موجود دي چې دوی سره خبرې اترې کوو د فیسټیوال راغلي دي په خپل ډیپټي باندې دي چونکې ډیر زیات ستړي شوي ډیر زیات مننه چې موږ له وخت راکو اداره ته وایي چې چې فیسټیوال را جوړ شوی دی په ګڼ شمېر سره خلک راغلي دي دې ته په کوم نظر ګورئ چې صبر راته وایي یقینا د خلک ګیر چابېر تاسو په خپله کتی شئ څومره په جوش و خروش سره به دې کې حصه اخلي نن سبا چې کوم حالات دي نو هر سړی تقریبا په سټرس کې دی د سټرس د دې غم درد د دې د کمولو دپاره داسې قسم هیلتي اکټیویټیز چې کوم دي دا بالکل ضروري دي پکار دي دا حالانکه زموږ نن درېیمه ورځ ده خو دلته چې د دې خلکو د خوشحالۍ د موقع موږ ګورو نو یقینا چې دا موږ ته ډېره د خوشحالۍ موقع ده او بل دا چې د ګبینجبي د کم نیچرل سپاټس چې کوم دي دا ستاسو د میډیا په وساتت باندې د رونو په وساتت باندې دنیا ته ایکسپلور شوه نو یقینا چې دا ډېر ښه هیلتي اکټیویټي دی او دا د یو ښې سوسایټۍ او د یو ښه ایجوکیشنل انوایرمنټ دپاره پکار ده چې داسې قسم اکټیویټي خامخا ارګنایز کیدی شي د دې ارګنایزرز د دې فاونډرز د دې چې کوم ارګنایزینګ کمیټي د هغې د مخې خراج تحسین پیش کوو او یقینا د ستاسو د میډیا په وساتت سره د ټولو خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو چې راځئ هېڅ قسم بې امني نشته دا د امن و امان صورتحال دی او راشئ د ګبینجبي د دې قدرتي نظارونه مزې والئ ډېره زیاته مننه اس چو صاحب د وخت راکولو